او بیا به چې کله د حضور علیه السلام او د صحابو د ډلې نه به پاڅېدل نو بیا به څه دی چې د خپلو منافقو کافرو سره به ملګري شول نو بیا به وي دا خو موږ د مسلمانانو سره دوکه کوو دا خو موږ د مسلمانانو پسې ټوقې کوو دوکې ورسره کوو نو الله تعالی حضور علیه السلام ته فرمایي او دا منافقو به دی به یو منافقت دا کو کله چې به حضور علیه السلام صحابو ته د قرآن سایت په وښودو یا د دین څه مسله به ورته وښودله یا به حضور علیه السلام عام د دین اسلام دعوت به ورکو نو دې منافقو به وي صحابو ته وی دا پیغمبر څه ویه وی دې پیغمبر څه خبر وکړه ښه به اورېدلې مو چې پیغمبر دا خبر وکړه مطلب به دا چې موږ د پیغمبر د خبرې ته اړو توجه نه ورکو او دوکهبازي به کوله نو الله پاک حضور علیه السلام ته وی پیغمبر وی دا خلک د قرآن چې تا ته کوم قرآن نازلیږي دی په هغې عمل نه کوي تا ته چې کوم وحي نازلیږي په هغې عمل نه کوي ستا پیغمبري هم نه مني ستا معجزات هم نه مني ستا دعوت هم نه مني نو آیا دا خلک د څه شي انتظار کوي دا منافقان د څه انتظار کوي د قیامت انتظار کوي نو الله پاک ورپسې بیا وایي د قیامت دا به راځي او د قیامت علامات هم الله پاک دی آیتونو کې څه دي ښودلي بعضې علامات حضور علیه السلام فرمای چې انا والساعة کهاتین حضور علیه السلام وایي زه او قیامت په شانتې د دو ګوتو یو حضور علیه السلام صحابو ته د خپلې ګوتې نه دي دا قضې اشاره وکړه وایي زه او قیامت په شانتې د دې دو ګوتو یو وایي دا ګوته چې د تاسو ګرځه لږ غټه راځي که نه ویل دا په مثل د زه یم او ویل دا څه دی دا قیامت دی ویل دا اوچتوالی د دې ګوتې چې دی وی د دې دا مطلب دی چې حضور علیه السلام وایي زه ته لږ مخکې راغلی زه ته څه دی مخکې راغلی او قیامت ما پسې بلکل څه دی لکه نږدې دی حضور وایي دا د قیامت د حضور علیه السلام راتګ حضور علیه السلام ته چې پیغمبري ملو شوي په مکه مکرمه کې دا د قیامت د علامونو علامه ده په خبره پیښ شوي او بل یو حدیث کې راځي حضور علیه السلام فرمایلی چې د قیامت یو علامه دا ده چې علم به اوچت شي علم به ختم شي علم به څه دی ختم به شي علم به وي خو عمل به پې ني نو چې عمل ني نو بیا په علم څه اصل علم خو دا چې عمل وي الله دې موږ ته موږ ټولو ته عمل را نصیب کړي دویم نمبر دا حضور علیه السلام چې د قیامت دویم علامه ده چې جهل به زیات شي جاهلیت به زیات شي مطلب دا نه چې خلک به انپړه شي واپس نه 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 ښه به تعلیم یافته وي ښه به پوه هم وي لیکن بیا به هم جهل کوي ځان به په قصد جاهله کړي وي او دریم نمبر دا چې حضور علیه السلام وایي چې زنانه به زیاتې شي زنانه به څه دی لکه زیاتې شي بازارونو کې وګوره زنانه زیاتې دي مارکیټونو کې وګوره زنانه زیاتې دي دا د قیامت علامې دي دا د حضور وینا د حضور چې څه ویلي دي زمونږ پې آمنا و صدقنا ده زمونږ په ایمان دی د حضور په وینا باندې حضور وایي چې قیامت ته نږدې به څه دی ښځې به زیاتې شي او پنځم نمبر علامه حضور علیه السلام فرمایي چې شراب څکل به زیات شي الله دې امتحان وکړي شراب به زیات شي شراب اخیستل خرڅول به زیات شي شراب څکل به زیات شي دا شان دا غټ خلک دا څه دي دا اکثر شرابیان دي او پنځم نمبر دا چې سړی به کم پاتې شي او ښځې به څه دی لکه زیاتې به پاتې شي او یو روایت کې وسردام دي چې ښځې به دومره زیاتې شي دومره قیامت ته نږدې چې د یو سړي په کفالت کې به 500 زنانه وي په خبره پیښ وي د یو سړي په کفالت کې به 500 زنانه وي کفالت څه مطلب کور کې پلار مشر دی نو زوی لور ښځه بچی دا پلار د دې ټولو څه دی کفیل وي که نه دا پلار یې کفالت کوي که نه پلار یې څه دی پالنه کوي که نه یعنی زنانه به دومره زیاتې شي چې د یو سړي په کفالت کې بیا 500 زنانه وي اوس تاسو سوچ کوئ بل حدیث دی د حضرت ابوهر رضی الله تعالی عنہ فرمایي حضور علیه السلام فرمایلی دي چې د قیامت غټ علامه به یو دی چې د غنیمت مال نه دی د مال غنیمت دا به هر سړی خپل څه دی شخصي او ذاتي به ګڼي غنیمت مال څه ته وایي کله چې د کفارو سره جنګ وشي مسلمانانو ته کامیابي ملو شي
او کم مال غنیمت حاصل کی نو بیا به سره قیامت ته نږدې به دغه مال غنیمت دا مال نه دی دا بار سړی خپل ځان دپاره شخصي او ذاتي به ګڼي لیکن مال غنیمت دا شخصي او ذاتي نه دی خبره پوه شوې او دویمه علامه دار قیامت حضور علیه السلام فرمان دی تفاسیرو لیکلي چې زکات به تاوان ګڼلی کېږي او چې چاته زکات ورکه زکات نه ورکوي او خدای تې وباسي بل یو سړي ما نه مسلې تپوس وکړو یاره د ما په دې دوکان به زکات کېږي او که نه ما ستا را دوکان د څو روپو دی یاره د 12 لک روپو سامان خو پکې دی دا ورخه دا اوس یو 20 ورځې به کېږي ما ورته او ستا مې ستا را دوکان ګټي وي او له 7000 روپۍ ورځ ګټي په خبره پوه شوې مل د دې څونه وخت شوی یاره 3 کاله خو به کېږي چې دوکان چلېږي مل زکات مې زکات څه حساب دی وي زکات خو مې ته چېرته نه دی ورکړی نو مې زکات ته ورکړه ظالمه دا به د نه وځي وی دا به څنګه ورکوم مال دا به داسې وکړي چې د ټول دوکان حساب کتاب به دې وکړي کال چې تا څونه ګټلي دي هغې به څه دی د هغې نه به په 40 روپو کې به څه دی 1 روپۍ به ورکړي په 100 روپو کې به 2.5 روپۍ ورکړي په 100 روپو کې څه دي 15 دي په 1 لاکو کې څه دی لکه 2.5 زره دي ما ته وایي دا خو به دا چلی شو دا خو ورکه پلانکي ډینګرې په هغه ساعت کې مازدیګر له نه دی مازدیګر له یو کس ته یو ډیلر ته پیسې لېږلې په دې ایزي پې حساب باندې سامان یې نور راغوستو هغه پیسې 14000 روپۍ وي او هغه بل چا ته لاړې پنجابي ته لاړې بل ته دا رنګونه دا مینت زاري ته چې ماله دا پیسې واپس هغه نه واپس کېږي ما ورته ظالمه زکات ترې راوړو سر یې وخوړو دومره بانې کتلې که نه دا چل دی هغه چل دی مازدیګر لی سار زه دوکان کې ورسره ناست وم سار یې ما نه مسلې تپوس وکړو او خدای خو یې کول او خدای پاک ته مازدیګر یې 14000 روپۍ ته لاړ د 100 لکو روپو زکات وګوره ها لاکو کې څونه دي لکه 2.5 زره نو 2 لکو کې څو شوې 15 زره ها نو 4 لکو کې څو شوې لکه 10 زره نو کم از کم د 15 لکو روپو زکات خدای ظالمه چې دا ما ورته هم ویلې مایل دا چې د خدای په نوم چاته غریب له ورکړی وي که نه پوه شوې نو دا ستا به زکات ادا شوي او الله وایي چې د زکات مال زه زیاتوم الله قرآن کې وایي حضور وینا دا د حضور قسم خوري حضور علیه السلام وی زما د الله په ذات قسم وي که نه چې څوک د زکات مال ورکوي غریب له د خپل مال نه زکات ورکوي حضور وی زما د الله په ذات قسم وي چې د دې سړي دا مال به الله زیاتوي نو هغه مازدیګر 10000 روپۍ ته پنجابي ته لاړې نمبر انسا غلطه شوه هغه سړي ورته ویل دا اوس نه واپس کي دا خو لاړې د هغه پسې رنګ وکړي دا پیسې رالاوتي نه احتیاط پدې کوو که نه هغه او سړی د کوم دی پنجابي هغه هریپور دی که څه شی دی چې ځي راځي مو پسې 20 زره پسې نور هم لګي داسې دا که نه ده لکه چې ځي مو پسې 20 زره پسې نور هم لګي کور به معلومې روړ تاړه د تحصیل به کې نو ما ورته زکات ته راړه سره نو حضور علیه السلام و چې زکات څه دی دا به تاوان ګڼلی کېږي او زه خو غریب کېږم زکات په نه زکاتونه ورکې بل وره 3 نمبر حضور علیه السلام وایي چې علم دین خدای دې د دین امانو کړي چې د دین علم به په دنیایي عرضونو دپاره حاصلولی شي موږ چې پلار مدرسې ته راویستلو که نه خاص کر زه میټرک نه بعد نو ما ته به پلار وی لومبي دا واړه واړه کتابونه موږ پلار سره کور کې وي ویل دا علم به دې دپاره کې چې تا نه خدای راضي شي تا نه څه دی خدای راضي شي موږ ته دی بل ته دی بل ټول موږ ته دا علم به د دې دپاره کې چې موږ نه څه راضي شي لکه رب راضي شي علم به په دې نیت نه کې چې زه به څه دی لکه زه به مولا شم زه به پلانکې شم زه به ډنګری شم او زه به بیا نوکر شم نه 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 علم به په دې نیت کې چې موږ نه څه راضي شي رب راضي شي ها نو ها 5 نمبر علامه دا ده چې سړی به د خپلې ښځې تابعدار شي دا د حضور وینا ده سړی به څه دی لکه د ښځې تابعدار شي او د مور نافرمان بشي دا تفسیر ابن کثیر هم لیکلي ډېرو احادیثو کې دي او تفاسیرو لیکلي چې سړی به د چا تابعدار شي د ښځې او د مور به څه شي لکه نافرمان شي دا علامه ظاهره ده پوه شوې او 6 نمبر حضور علیه السلام فرمایي چې دوست به څه دی لکه ځان ته نږدې کوي هر سړی دوستی به پالي او ورورولي به نه پالي دا شی ډېر شوی دی ورور ته به دشمن ګوري او بار به دوستان څه دی هغه به ډکوي او تشوي به دا د حضور وینا د حضور وی د قیامت دا علامه ده ورورولي راټینګه کې رشته داري راټینګه کې دوستی خو په مطلب پورې ده ټوله دوستي نن سبا په مطلب ده په خبره پوه شوې دا د حضور علیه السلام وینا ده
او دغه شانتې اووم نمبر علامه د قیامت دا ده چې جوماتونو کې به شور شرغب زیات شي. شور شرغب به څه دی؟ کنځل وینا دنیایي خبرې څه دی؟ دا به جوماتونو کې زیاتې شي. الله دې رحم وکړي. او اتم نمبر علامه د قیامت چې حضور علیه السلام بیان کړې ده هغه دا ده چې د قوم مشران به څه دی؟ فاسقان او فاجران بشي. د قوم مشران نه دي، دا به څوک شي؟ لکه فاسقان او فاجران بشي. او بل نمبر دا، نهم نمبر دا چې د ټاپو والا ښځې او د ګانو بجانو والا ښځې به عامې شي. نهم نمبر حضور علیه السلام څه وایي؟ چې د ګانو بجانو والا او د ټاپو والا ښځې سره دا به عامې شي او زناکاري به ډېره زیاته شي. او لسم نمبر دا چې شرابونه به سره دا به زیات شي. خدای دې د دې ګناهونو نه بچو ساتي. او بیا حضور علیه السلام وایي د قیامت غټه علامه دا ده چې کشران به خپل مشرانو باندې څه د لعن او طعن کوي. کشران به موږ له مشرانو زګړي وایي که نه وایي؟ پلار به ځان غرق کړي تباه کړي او کشران به وایي مړه دا مشران پسې پیږي. په مشرانو به لعن طعن به کوي، مشرانو ته به کنځل وینا به کوي، مشران به په قبر کې پراتي دی به څه دي بېزتي کوي. دا د حضور وینا ده. نو حضور علیه السلام وایي دا خو وړې وړې علامات دي. او یو علامه پکې ریشمانې راشوه چې په کور کې به زوی به پلار ته عقل ښایي. زوی څه دی؟ پلار ته عقل ښایي که نه ښایي؟ ته به څه پوهېږي بابا؟ کښېنه ته به څه پوهېږي؟ دا خو یو هغه زمانه نه ده. نو ته به څه پوهېږي؟ پلار به ټول عمر ګټلي سټلي به او بچي به یې سټلي، پلار به د ځان نه خوله ویستي او بچی لږ رانیغ شي که نه لږ داسې لسم دولسمو کې بیا پلار ته انټې پینټې بیا کوي. دا د قیامت علامه ده. او بله وره 12 نمبر حضور علیه السلام فرمان دی وی په کورونو کې به لوریانې مور ته عقل ښایي. لور به څه دی؟ مور ته به عقل ښایي. مور به ټول عمر څه دی؟ هغې به ټول عمر چې دی سختې تېرې کړي، ښه تجربه به وي. او لور به چې دی مور به لوبۍ را لوبۍ. داسې ده که نه ده؟ لکه اکثر له الا ماشاءالله څو کورونه به چې به بچي چې لور څه وایي؟ مور وایي ښه. چې لور څه وایي؟ مور وایي ښه. دا د نقصان خبره ده. لور به څه پوهېږي؟ مور پوهېږي. مور له پکار دی چې خپله لور کنټرول ساتي. دا د حضور وینا دی. دا د قیامت علامت دی. او بل وورې حضور فرمایي دا واړه واړه علاماتو غټ علامات دا دي چې تیزې زلزلې به راشي. دا ترکیه کې وګورئ تبۍ شوې ده. 48,000 کسان پکې مړه دي. مړه لږ ساعت الله پاک په د ځمکه وقوځوله 48,000 کسان مړه دی راویستي دي لا نورم ګیر دي. 48,000 کسان. وی تیزې زلزلې به راشي او سپیره هواګانې به راځي. داسې سپیره هواګانې به چې بدنونه به خرابوي. داسې سپیره هواګانې به چې بیماری به ترې لګي. دا د حضور علیه السلام وینا ده. نو دا د قیامت علامات دي. پوه شوې؟ نو دا شروع دي وروره د قیامت دا علامات. او چې کله ذکر اذکار استغفار د الله سره یاد د الله سره تعلق تلاوتونه ذکرونه کېږي قیامت به الله رستو کوي. قیامت به څه دی؟ الله به رستو کوي. ګورئ جي سبق ته ومنهم او بعضې له دوی نه من ها څوک دي یستمع الیکا چې غوږ ږدي تا ته حتی تر هغې پورې اذا خرجوا من عندکا چې وځي دوی ستا د خوا نه قالو نو وایي دوی للذین کسانو ته اوتو العلم چې ورکړی شوی دی ورته علم ماذا قال آنفا څه ویل دی کس اوس دهه اولئک هم دا کس چې دی اولئک الذین هم دا ها کسان دي طبع الله چې مهر لګولی د الله پاک علا قلوبهم په زړونو دوی باندې واتبعوا اهواهم روان دي په خپلو خواهشاتو پسې والذین اهتدوا زادهم او ها کسان چې په نیغه لار روان دي الله زیات کړل دوی لره هدن او په هدایت کې وآتاهم تقواهم ورکړه دوی ته پرهیزګاري د دوی فهل ينظرون الا الساعة نو آیا دی انتظار نه کوي دوی مگر د قیامت ان تأتیهم بغتة چې رابشي دوی ته ناڅاپه فقد جاء اشراطها پس راغلي دي علامې د قیامت فانا لهم پس څرنګې به د دې دپاره اذا جاءتهم ذکرهم ها وخت چې راشي دوی ته
هغه پند اغستل د دوی فعلم نه پوه شته انه چې بشک لا اله الا الله نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی واستغفر لذنبک او معافي غواړه د خپل ګناهونو د پاره د الله نه وللمؤمنین او د مؤمنانو سره د پاره والمؤمنات او د مؤمنات خذ د پاره والله الله پاک يعلم الله ته معلوم دي متقلبکم زیاده واپس کېدو تاسو ومسواکم او زیاده اوسېدو تاسو صدق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين یا الله مونږ چې سویل که زمونږ نه څه کمی شوي خدای مونږ ټول معاف کړي یا الله دا درس په خپل دربار کې قبول کړي خدای پاک یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټولو امت مسلمه ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو نه راضي شي خدای زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي خدای څومره مسلمانان بیماران دي ټولو ته شفاء کامله عاجله نصیب کړي دی وارث تیرور بیمار ډیر زیاته ګرده باندې څه درد عباس دوا ورته وکړي چې الله ول روح صحت ورکړي یا الله روح صحت نصیب کړي یا الله بس د شفاء کامله یا الله ته ورکړي خالق العزاله نور چې څوک بیماران دي خدای ټول له روح صحت ورکړي ان شاء الله کاکا زم بیمار دی الله ټول له روح صحت ورکړي خالق العزاله څومره چې بیماران دي لوی واړه ټول له الله شفاء کامله نصیب کړي اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك ورسولك وصلى الله تعالى على خير